اختر خسته شپه ده خوږو مېلمنو سره لمانځو. جناب وزیر صاحب عیدتان مبارک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. راتلونکي مو روښان دی، راتلونکي مو روښان، زنده باد افغانستان. دا راته وایي وزیر صاحب چې ماشومتوب دوران یې ډېر خوږ دوران وي. په ماشومتوب کې د موږ سره دستمالونه به راسره وو، په هغو دستمالو کې به موږ هغه میوه راټولوله، ورسره په څنګ کې به چې داسې چاته به ډېر نږدې یا به ډېر خوږ وي، نو هغوی به بیا دا جوش شوي هګۍ څه ډزې درته وکړمه، داسې ډزې درته وکړمه، څوک یې او دا ځای او دا ځای او دا ځای. دا ځل شپږیزې چې لوبې هم ډېرې دي او ټول ملي اتلان هم راځي لوبو ته. موږ درې شل وریځه لرو د زیمبابوې سره. در زمان وکالت ما گوسفند خوردن نمیتونستیم، حالا خوب بیکار هستیم. خوږو دوستانو اختر مبارک شه. روژې منځونه عبادات د خدای پاک په دربار کې قبول او منظور، قربانیان مو د الله پاک په دربار کې قبول او منظور وګرځي. ستا د هم اختر ډېر زیات مبارک وي. باز مبارک. مبارکی داده بخی شخص شدیم. نام خدا چه خیلی لباسهای زیبا فاتگری آلش کردم. میرین مرا میگفتین که برای خدا سه جور لباس ملاقه رو بیاره. ډېر زیات مننه. ستا د هم مبارک وي. وایي اختر ته ځکه خوشحالیږي، اختر ته ځکه خوشحالیږي چې مسافر جانانې کلي ته راځي. نه راځه خپرونه به پیل کړو. قدرمنو دوستانو، خوږو لیدونکو د افغانستان په هر ګوټ کې چې اختر مبارک شه. تالار ته راغلي ښایسته میلمانه هم راغلي دي. ستاسو د هم اختر مبارک وي. د اختر شپه ده، د رنګونو شپه ده، د جشن شپه ده. بیا هم په دې خپرونه کې مختلفې برخې لرو. په نننۍ خپرونه کې کومې برخې لرو؟ بله. خب پیش از اینکه برخ دیگه خود بگوییم، میگه یک ساده بگوییم یا لوده مجاز بود، ساده نامزاد بود. خب مادرش گفت بچه من میرم برات یک جور چله میخرم. گفت نه مادر دیگه من خود کدام لوده نیستم، حالا بده پیسه را که من خودم برم به قاعده کلک خودم، قاعده کلک نامزاد خودم میخرم. گفت بچه باز غلط نکنی. گفت نه من پیسه را گرفت، دمی زرگری کمی در آمد، نام چله یادش رفت. کی رفت کو رفت کی رفت. گفت از امو چیز یک جوره بده. گفت چی؟ امو چیز گفت، از امو چیز گفت یک جوره بده. او بده گفت این چیز چی است؟ هر چی که چرت زد نشد. گفت از امو واشله که نامزادها میپوشه، از امو یک جوره واشل نامزادی بده. جالب. یک کسی دیگه در دیوانه خانه قالمقال سر صدا که دکتر گفت دکتر صاحب دیگه این رقم خونه میشه، ما هوشیار شدیم مرا خارج کنید از شفاخانه. دکتر گفت اومدم ما اول امتحان میگیرم، اگه تو واقعا هوشیار شده بودی باز من تو را خارج میکنم. گفت صحیح سر امتحان که میگیری. رفت دکتر همون یک کارت کلانه برش آورد. گفت می چی است؟ سعی کرد. گفت دکتر صاحب رقم آدم لوده باشه میفهمه، این بچه هر سال دندان نکشیده. جالب بابا. ستا خسته ټوکې ټکالې به نور د خپرونې په نورو برخو کې اورو. زو د خپرونې په دې برخه کې نور میلمانه هم انتظار دي، په انتظار نه پرېږدو. زه ښایسته ترانه ماشومانو چمتو کړې ده، په ګډه سره ګورو اورو. همداسې زموږ د خپرونې نورې برخې وګورئ، موږ سره پاتې شئ. بسیار مهم باز هم داریم. یک پارچه تمثیلی یا یک نمایشنامه بسیار زیبا داریم. یک گفتشنود با اقوام عزیز خود داریم که درباره عرف و عنعنات و رسم رواجایشان پرسان خواهد کردیم. و یک میهمان ویژه داریم که شما همتان با دیدن اون میهمان ویژه ما بسیار خوش میشین. یک میهمان است که نماد از وحدت ملی افغانستان شما فقط دمو لباس و چهرهشان حتما مشاهده میکنید. ډېر ښه. ګورو حال افشا نمی کنم وقتی که میهمان باز خواستیم خواد دیدین. حال جوانای عزیز ما باز هم یک ترانه بسیار جالب و آماده ساختن میشنویم. نام خدا جوانا، نام خدا آینده سازای کشور. بفرمایید. مهربانی نام خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. ترانه وطن. وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان سارم.
عشق تو افتخارم وطن در رهت جان نثارم وطن خاک پاکت بهشتم وطن گلخنت لاله‌زارم وطن خاک پاکت بهشتم وطن گلخنت لاله‌زارم وطن عشق تو افتخارم وطن در رهت جان نثارم وطن عشق تو افتخارم وطن در رهت جان نثارم وطن عاشقم بر شکوهت بی از دور بود سنگ کوهت وطن عاشقم بر شکوهت بی از دور بود سنگ کوهت و من هر کجایی که باشم توی جان فضا ای دیارم و من هر کجایی که باشم توی جان فضا ای دیارم وطن عشق تو افتخارم وطن در رهت جان نثارم وطن عشق تو افتخارم وطن در رهت جان نثارم وطن عشق تو افتخارم وطن در رهت جان نثارم وطن عشق تو افتخارم وطن در رهت جان نثارم وطن قلب من هستی من بود رگ رگم پر ز خونت وطن قلب من هستی من بود رگ رگم پر ز خونت ز تو همچو گل بشکفد دل اگر در خزان یا بهارم ز تو همچو گل بشکفد دل اگر در خزان یا بهارم وطن عشق تو افتخارم وطن در رهت جان نثارم وطن عشق تو افتخارم وطن در رهت جان نثارم وطن عشق تو افتخارم وطن در رهت جان نثارم وطن عشق تو افتخارم وطن در رهت جان نثارم ترانه زیبا بسیار ترانه مقبول. تشکر میکنیم باز هم از جوانای عزیز ما از نونهالای ما و از مکتب خصوصی ظهور شمس. همیشه ترانه های مقبول شما آماده ساختیم. از سطح رهبری لیسه خصوصی ظهور شمس جهان سپاس. از شما تشکر. باز امیدتان مبارک. تشریف ببرید مهربانی. امرای یک نازنین ما گپ نزنیم. خب فرمایید. ستړی مشي خی صدقه ده اختر دې مبارک شه. خیر ژوند دې عیدتان مبارک باشه جوانای عزیز. د ملي تلویزیون ټول لیدونکو اوریدونکو خصوصا تاسو ته تسل صاحب او تورو جان سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. وعلیکم السلام. سوم کې شپږم سوم نمره شپږم صنف کې. ها دوستای عزیز میگه یک مجلس بود جمع از مردا ششته بودن. یک کس صدا کرد یک گرداننده برنامه صدا کرد گفت که کسایی که دمی تالار حضور دارن و خانمایشان سرشان زور نیست. گفت زور است کسای خانمشان سرشان زور است همه استاد شوه هر کس خانمش سرش زور نیست بشینه. میگه کل استاد شد یک نفر ششته بود. گفت والا برو دقاتی مردم یک مردم خب پیدا شد که زنش سرش زور نیست.
گفت بیادر چطور زور نیست پای من شکستانده است تا شده نمیتونم دیگه ناله از کلتان خواهش میکنم اگر خزمه خافه آزرده نشین به احترام امی ترانه های ملی به احترام افغانستان عزیز ما یک بار به پای استاد شوین و دعا کنین که افغانستان ما همیشه مترقی و کامیاب باشه. به احترام افغانستان عزیز ما استاد شوین. افغانای عزیز ما حتی در خارج که هستین دعا کنین به حق خاکتان و وطنتان. افتخار میکنیم به افغانیت خود. ژوندی دې وي افغانستان. تاسو نه ډیره زیاته مننه. تشکر، ډیره زیاته تشکر مننه. جوانای اختر عزیز. مبارک شه بیا هم. زنده ټول باشین، ودان سلامت په خیر باشین. سي. مهرباني ډیره زیاته مننه. بله. خب دوستای عزیز ما بیشتر از قابلی پلو برای شما گفتیم و حالا میفهمین که نوبت کرایی است. کرایی هم یکی از غذاهای خوشمزه و لذیذ افغانستان عزیز ما است که اکثر دوستای خصوصا در میله که میرن به طرف سالنگ میرن، پغمان میرن، طرف مشرقی عزیز ما که میرن باز میگه بین کنج یک دانه یک کرایی پخته کنیم، یک کرایی افغانی نوش جان بکنیم. حالا دیگه گشنام شده نامی خوراکاره که میگه خب خار خواستین که یک سو نان نمیتین یک سو دیر بر ما قصه کرایی دارید. سلام. سلام علیکم. سلام جان عید مبارک. عیدتون مبارک. داخل آج آغازیا باشی. چی پخته کردی چی آماده ساختی؟ والا به میهمانای عزیز یک کرایی شینواری آماده ساختیم. کرایی شینواری. چرا این کرایی شینواری میگن؟ یعنی تمام مردم شینوار ما اینو پخته میکنن یا هر کس میتونن یا به مون نامسما شده این اصلا به مون نامسما شده. اصلا خاله که هر گوشه و دنیا بودی در بغل کشور افغانستان پای بالی ببینیم این کرایی است. خب ما از قابلی پرسان کردیم گفتن کشمش مندازیم و زردک مندازیم و بازی رو دم میتی میگه پا این کرایی چی رقم میشه؟ میشه کدام روز شما اگر کنار ما نبودیم که باز ما خود ما کرایی پختن. طریقه و کنه چه رقم پخی؟ طریقه اصلا اول لگو بور تا گرمو دا وبو کات شو. کله چې وبو کوا شو دا لګ ځان نرمي. کله چې ځان نرم که وبو چې دوه کې شو بیا ورته ادرک زنجفیل. ها. وګي مرچا کې دا ورته راچو بیا دا چې کله خزان جذب کی نرمیدو حالت کې شي غوړی اچو. غوړو حالت کې د خپل غوړ سره تکلر رومیان اچو بیا سلويخ دقیقې 15 منټه بعد تاریخ خپل ځان آماده کوي. خپل ځان نرمي غوښه. نرمي یو غوښه اصلا مخکې نه نرمیږي او یو 15% ښه. یو 15% بعد هغه لواب رومیان چې کله اچو بیا خپل نور ها. ادي الله تعالی. وستا کوم مرحله ته مرحله خو تمام ده. کوم مرحله کې؟ مرحله فقط 15% تمام شوی فقط یو 15% پاتې. 15%. دا رومیان واچو ورته او ورته کیږي بس تقریبا 15 منټه بعد کرای آماده کردن. دوستای عزیز یک مطلب می خواهیم براتون بگوییم بدون مبالغه است. البته یک حقیقت است که بر تمام دنیا معلوم شده افغان‌ها در همه عرصه با استعداد هستند ولیکن دشمنای کور ما را نمیگذاره که ما قد علم بکنیم و ما برشان هرچند یک ثابت کردیم. همین غذای افغانی ما باور بکنید که دوستای ما که در خارج هستند همین لحظه شاید برنامه ما را مشاهده بکنن و تایید هم بکنن که وا میگن ما پشت نیم آشک بولونی افغانستان دق میشیم. غذای افغانی در دنیا نیست. همین آشپزای ما همین استعداد داره که در غذا دارن. در بسیار کشورها رستوران هایی که به نام افغان‌ها جور شده، کابل رستوران، مزار رستوران، قندهار رستوران، در اونجا میگه آنقدر یورش مردم است، آنقدر مردم غذا میخوره که به حد و به اندازه. افغانستان عزیز ما باز هم زنده باشه. زمونږ افغاني غذاګانې خو په ټوله دنیا کې نوم لري کنه قبلي کړی. ته د سکار خودتان کاکه دنیا سینانتان کاکه دنیا زید رای نزنی سمت جان گل. زمونږ غذاګانې خو واقعا په ټوله دنیا کې نوم لري. نو ته دا باقي مانده 100% چې پاتې چې دیګی راپوخ شي مو قادري صاحب ولاړ شو یوې لنډې دمې ته خو ګودو سره زو لنډې دمې ته دمې نه وروسته بېرته راګرځو. زموږ د خپرونې نورې برخې پاتې دي ځانګړي میلمانه خواږه میلمانه د خپرونې نورې برخې د خپرونې تر پای شوې پورې موږ سره ملتیا وکړئ هېڅ چېرته لاړ نه شئ. اختر مبارک شه. السلام علیکم. علیک السلام. محترم خیر. صحت بخیر. جور. خیر. خیراری ده انشالله. بخیر. شکر الحمدلله. بخیر اوسئ. ژوندی اوسئ. ډیره مننه. بازم دفعه دوم. صحت. بخیر باشید. مهربانی. بشر دوست خوش آمدین. عیدتان مبارک.
ستړی مشي بشر دوست صاحب د مایک. تشکر از دعوت شما به نام حق و به یاد افغانهای ما که بخصوص که با هزاران مشکلات اقتصادی متاسفانه دست و پنجه نرم میکند و فکر میکنم که یک عید واقعی شاید روزی باشه که هم افغانهای ما در داخل و هم افغانهای ما که متاسفانه به دلایل مختلف از وطنشان دور شدن، از خاکشان در غربت هستند، آنها هم یک عید درست داشته باشند. تشکر از دعوت شما، افتخار بخشیدین که ما را اینجا خواستین و سلام گرمم به دوستان و عزیزانی که اینجا هستن و فکر میکنم سر میزشان چیزی نیست، نمیدانم که هیچی نبوده. هغې باندې بیا بشردوست صاحب پس ته دیګې اشپز دیګې پخی او پوهېږي چې نن شپه به موږ تاسو وخورو. ما ته خو هلته وویل رازونه هلته افشا چی شی به ما ته وویل چې قابلي پلاو ده نه قابلي پلاو مخکې اوله خپرونه کې بیګا شپه موږ وخوړله، هغه خلاص شو. نو اوس د کړایي نوبت دی. د کړایي نوبت، کړایي پېښوري کړایي، پېښوري کړایي، شینواري کړایي. بشردوست صاحب دا په خوراکونو کې که نه کوم خوراک د ډېر خوښېږي داسې؟ په خوراکونه کرایي، اما عادي کرایي 2 هګۍ یا 3 هګۍ یوازې. یو هېوادوال په تلویزیون کې اورېدلی و چې زه کرایي ډېر خوښوم. ښه د هګۍ کړایي ما ته بلنه ورکړې و، میلمه کړی و، یو پېښوري کرایي جوړ کړی و. بیا ډېر دا ولیدل چې زه ډېر تعجب شوی یم ځکه چې قیمتي هم ده نه پېښوري کرایي مصرف هم لري. اوس هم زه ډېر خوشحاله یم چې نن دوی کرایي ډېر ښه غوښه هم به وي او د عینوغان غوندې ژمنه خو نه ورکوئ چې همداسې ورکوئ او بله خبره هغوی ته په عمل کې. یک سوال کمیل ازت در ذهن من خطور کرد. خب ما در عید لباسای متفاوت میکنه، کسی که دید میگه کالایت مبارک. حالا کالای شما خب مبارک باشه، ولی که همیشه ما شما رو با می لباس میبینیم و نمیفهمیم که لباس نو جور کردین یا سابقه تان است. بگوییم مبارک، نگوییم که مبارک. یک سوال این جواب بدین و یک سوال دیگه از پیشتون دارم. اگر راستش پرسان کنید، وقتی ما دست چپ و راست خود شناختیم یک کمی متوجه شدیم. از همان وقت من این کالای نو دی تحریم کردیم به خاطر که بازی میکردیم. در اوایل بسیار خرد بودیم، متوجه نمیشدیم. بعد کمی کلان شدیم، متوجه شدیم که ما مثلا کالای نو داشتیم، اما کسایی که بازی میکردیم همسن و سالای ما بعضشان نداشت. بعد وقتی من در خانه آمدم پرسان کردم از پدر مادر خود که ما کالا داشتیم، بچه فلانی نداشت. با من گفت که اونا پول ندارن. بعد من قسم خوردم که دیگر هیچ وقت کالای نو در عید نپوشم تا او هموطنی که ندارد او از دیدن کالای من رنج نبرد. بنابراین تقریبا در زمان تاریخ تالی هیچ وقت کالای برای عید، نوروز چیزا جور نمیکنیم. افتخار میکنیم به همچون شخصیت های دلسوز ما. و سوال دیگه دوستان عزیز که شاید در ذهن شما خطور کرده یا خیر، ما بشردوست یک وقت روزگار خوب نبود، یک دانه یک موتر داشتم، یک رنگ بیرقم بود، هیچ کس موتر مثلا چی نمیشد، تاکسیوانی کردن نمیتونستم کدیش. باز رفتم یک همه گرفتم رنگ سفید، باز موتر رنگ سفید کردم به خاطر که کار غریبی کنم. شما چطور است رنگ سفید همه گرفتین یا اون رنگ سابق است؟ موتر بشردوست به کلگی میشناسه که چی رنگ داره. این سوال یک رقم نیمه سیاسی است که بشردوست رنگ موترتان به خاطر که سرش تاکسیبانی کنین تغییر دادین یا اون رنگ سابقش است؟ هنوز به تاکسیبانی نرسیدیم. وقتی که اول که موتر من رنگ نداشت، رنگ سرخ داشت، رنگ فابریکیش است. بعد ما استیکر زده بودیم که بیرق افغانستان. بله. این بیرق هموطنان ما بخصوص دوستای طالب، بعضی هموطنان طالب هم میفهمند که بیرق کرزی و بیرق قینقی نیست. این بیرق از زمان استقلال افغانستان است. بله. بر استقلال عزیز خود خوشبختی میکنیم. بله. و وقت روز شنبه بود، قبل از اینکه یک شنبه طالبا کابل بگیره، موتر من پیش موتروان من همیشه پیش اونا بود در گلباغ. تلفن کرد به من گفت که منطقه ما را طالبا آمده گرفته، که بعد طالبا هم نبود، کسایی بود که به نام اینا وارد شده بودن، سلاوی چرا جمع میکردن. گفت اگر موتر خود مردم میشناسه که موتر رنگ بیرق سه رنگ داره و ما را اذیت نکنه.
بعد من گفتم که استیکر است در 10 دقیقه او میشه که بکنین. بعد ملاحظه موتر استیکر ازش کنده بودن. بعد تنها ماند لباسی ما. در اول وقتی طالبا وارد کابل شد تقریبا 95% من میشناختم و همین 95% احترامشان، رفتار نیکشان با نیروهای امنیتی جمهوریت هیچ فرق نداشت. اونمو داغوش میگرفتن، سلام علیکی میکردن. اما بعضیش نمیشناختن. وقتی به چشمش میافتاد و من میگفت که دسته دا ایستکر، بعد دیگه صدا میکرد که دا بشر دوسته. بعد او ایران میماند که یعنی چی دا بشر دوسته. خیلی حالی 99% میشناسن، احترام دارن. بشر دوست یک چهره ملی است. فکر میکنیم که در 100% مردم افغانستان 1-2% هم تصادف اگر با چهرهشان آشنا نبود. بشر دوست سوال دیگه همیشه می کرکترتان هم قسمت کمرایتان کتاب می باشه، اسنادایتان می باشه. نو پده اختر شپه که در کتابونو باندې سکوي در مختلف موضوعات دی سینو سیاسی مهم موضوعات پالخه دی بیلګې په توګه دلته د علماو جرګه وشو و ډېر تحلیلونه او ډېر خبرونه او بیا زه غواړم چې یو مستند دوسیه جوړ کړو چې که په دا اړخه خبرې کوو مستند خبرې وکړو، یا د بیلګې په توګه د افغانستان او د نو پاکستان یا د افغانستان د طالبانو د سیاست یا د دوی د بیلګې په توګه د دوی اړیکې د پاکستان سره یا د ایران سره یا د چین سره. هغه ته به لاړ شو. بشر دوست صاحب دا رسمیات به لږ پرېږدو، اختر شپه ده، رسمیات او د سیاست به لږ پرېږدو، اختر شپه ده، لږ به خوشحالي وکړو. بل کار کوو بشر دوست صاحب. ځینو سندونه د فساد هم بالکل یو بل کار کوو. اختر شپه ده بشر دوست صاحب، نو ملمانه هم راغلي دي. راځه چې لاړ شو وګورو تا مخکې د کړۍ یادونه وکړه. نو راځه چې لاړ شو عملا اختر شپه ده لغونتې تفریح شپه ده، ملمانه هم راغلي، ټول راغلي چې تفریح وکړو. راځه چې لاړ شو دا به کړۍ وګورو چې څه رقم پخیږي، ورسره خبرې وکړو. اجازه است که براتون یک فکایام بگویم. ازوار فکایی یک آدم ساده که فردای شید بود میگه برازی گفت که مادرش گفت وا بچه گفت برو برات یک جوره جراب بخره. گفت مرا پیسه را گفت اگر نه بانو بچه گفت همی توی رقم ساده دول هستی، همی جراب خراب نخری، کدام جراب غار در جانت نزنه، جراب سراخ نباشه. مادر دیگه گفت تو بچه قلاوده فکر نکو، من اول جراب پف میکنم باز میخرم. شما جراب ندارید چرا؟ به خاطر که اسراف میشه سعی میکنیم که مصرف بسیار کم داشته باشیم. مقصد جراب هر خریدین بشر دوست صاحب اول جراب پف کنین باز کاملا. کدام جراب سراخ سرتون بشر دوست صاحب سلام علیکم بشر دوست. سلام شریف دعاتی بادر. بله. سمد جان آشپز ما اینام شاگردشان. ما خودمی قدر تجربه نداریم. گفتن ما کرایی بسیار خوشمزه پخته کردیم. اینال بشر دوست شما میشه که یک نوش جان بکنین. یا خام بی خام نخونین تو شما بگیرین برن بشر دوست تعارف کنین. وی خام دی چې هغه نشي کنه. دا نه خاص اختر شپه ده کنه. لغون تشریح که بشر دوست چی گفتنی داره؟ اولی که تنها خوردن ما عادت نداریم که من اینجا بخورم و اینا دوستان نگاه کنه. بعد من میترسم اگه تا خام گفته که اینا رو در خواب نبره و شما از پیش خود نبرین. میشنوید مای کسا چی وایي پوښتنه لري بشر دوست؟ او بشر دوست صاحب وایي چې لږ ماته د کړۍ باره کې لږ معلومات راکړه. کړۍ ډېر خوښېږي د بشر دوست. یوازې غوښه ده یا نور شیان هم بشر دوست وقتی که میخوای در خانه کاری پخته کنی گوشت هم میمون یک ذره نرم کنی داو. وقتی که نرم شد باش کمی لمپه آتش مرا میزنه. بیا خیر یک ذره ایستو بیا. این طرف تا بیا. خالی بشر دوست بیا. نه بشر دوست وقتی که میخوای در خانه کاری بسازی گوشت گوسفند داو یک چند دقیقه میمونی که خدا نرم کنه. او وقتی که خدا نرم کرد گم شده و گوشت در سر میاد. وقتی که گوشت آمده میره میگیری که تا زمین مرچ و زنجفیل و سیر مندازی. این دیگه میمونی سرش یک چند دقیقه قید میسازی، یک 45 دقیقه کی خود خوب یک ذره نرم بسازه. میبینی که ما شمال رومی را انداختیم. وقتی که رومی دی حل شوه یک ذره آوش بشینه باز روغن هم اندازیم. وقتی که روغن انداختیم دیگه گوشت میمونیم در تف. وقتی که دفعون روغن در سر میاد دیگه ان شاء الله او کرایی ما شما آماده می باشه.
در زمان وکالت ما گوسفند خوردن نمیتونستیم، حالا خوب بیکار هستیم پیدا خوردن. خیر اگان وقت در پارلمان می آمد گوشت. افتخار ماست. بشر دوست صاحب وخت شته دی دا چې لا پخېږي موږ به تاسو به لاړ شو. په دواړو سترګو بشر دوست صاحب شما رو به خاطر بشر دوست شما رو در کنار خود اینجا داشتیم که شما باور کنید که با واقعا طراحی داریم. این نقلی نیست. یگان تا کارهای نقلی میکنیم. داشتن دارین اگه به اینا برسه این مهم است. شما گفتیم که ما تنها نمیخوریم نه؟ عالی سالی. مهربانی بشر دوست صاحب. بشر دوست صاحب عزیز، همین لباس سفید خب اگر یک طرف شب بسنجیم میگن سمبل پاکی است، سمبل صلح است، برادری است. مثلا که دکتر صاحبا همیشه لباس سفید میپوشن به خاطر از اینکه خود خدمتگار مردم میدانند. شما روی کدام اصل یک لباس انتخاب کردین و یا همین لباس سفید فطرتا خوش دارین؟ فکر میکنم اگر اشتباه نکنم بزرگان صدر اسلام پیامبر ما صلی الله علیه و سلم آنها هم لباس سفید بیشتر توصیه داشتن و خودش هم داشتن. به خاطر همین که نشانه پاکی است، نشانه شفافیت است، نشانه صداقت است. در کشور ما که فساد به اوجش رسیده بود، این یک نوع مسالمت آمیز، یک نوع اعتراض هم بود که ما داشتیم و بعد بیرقم داستانش به خاطر است که شما در جیران اگر باشین اوباما وقتی که رئیس جمهوری آمریکا انتخاب شد یک شایعه در رسانه‌ها پخش شد که بعضی سیاسیون افغانستان را دعوت کردن در مراسم تعلیفش. نام بعضی کلان‌های افغانستان گرفته بود. اینا بسیار افتخار میکردن، بسیار مغرور شده بودن. بعد من گفتم که یک زمان در کشور ما نزدیکی زیاد با خارجی‌ها ننگ بود، شرم بود، پنهان میکردن. حالی سیاسیون ما افتخار میکنن که زیر بیرق آمریکا ایستاد شوند. بعد من گفتم با عکس العمل بیام بیرق افغانستان، مردم افغانستان با گردن بنداز که به این معنا که ما غلام اینمی بیرق هستیم و این بیرق کشور. بشر دوست من یک مطلب چند روز پیش خواندم، میگن خب شاههای سابق ما هر کدام از آوازخوان‌های دربار داشتن به اصطلاح. میگه استاد سرنگ خدا مغفرت کنه در دربار اعلیحضرت ظاهر خان میرفت گاهی همون مراسم یا برنامه که بود پیش میبردن. میگه اعلیحضرت ظاهر خان متوجه شد که شقیقه استاد سرنگ بعض مویای شقیقشون سفید شده. برشان گفتن که استاد گفت بله مویای شقیقتون سفید شده، شما یک ذره رنگ بزنین دمی مویای سفید شقیقتون. میگه استاد سرنگ یک گپ بسیار جالب برای اعلیحضرت گفت اعلیحضرت گفت بله گفتال ما دمی عمرم در جان مردم رنگ نزدیم، در جان خود چطور رنگ بزنم. و ما میفهمیم بشر دوست و جمله همون شخصیت است که با هیچ کس رنگ بازی نداره، مانند لباس خود یک آدم پاکدل و شفاف هستن و یک آدم یک رنگ هستن، دیگه سمبل از یک رنگیشون. افتخار ما هستین، بزرگوار هستین. من فکر میکنم که هیچ کدام کاری برای مردم افغانستان، برای کشور نکردیم. این بزرگواری مردم است، لطفشان است و من که مردم میبینم قدرشناسیشانه. یعنی من کاری نکردم، دوست دارم. فرض کن که برای این ملت کار شود، یعنی سیاستمدارای ما 24 ساعت کار کنند، بر اینا عزت بدهد، به اینا شرافت بدهد، بزرگواری بدهد، افغانستان آباد، آرام، آزاد بسازند، به جایی که ما بریم در ایران و پاکستان و کشورهای غربی کنیزی و غلامی کنیم، اونا بیاد در کشور ما غلامی کند. اگر این سیاستمدارا کار کند، الان تلویزیون که آمدیم از تصادفی در شما دعوت داشتین کلانای امارت، هم من برایشان گفتم که مردم در عمل قضاوت میکنن. اگر واقعا خدمت کردین مردم دعایتان میکنن، اگر خدمت نکردین مردم میگه که خدا کفنکش سابقه ببخشه. امیدوار هستم که خدمت کنن و این مردم قدرشان میدن. ان شاء الله بشر دوست په ګډه سره به کار کوو. ان شاء الله دا هوا د ټولو افغانانو د ان شاء الله خپل هوا ته به کار کوو، خپل خاور ته به کار کوو. بشر دوست خواړه خو دې ولیده. بالکل. ها نو دا راته وایي چې اینمی آمریکا فکر میکنم یک تیاریش فراموش کرده که این جای پرواز میکنه که چی وقت میبره. بشر دوست په خوراکونو کې کنه
نو کله ناکله کور کې هم کومک کوئ اشپزي کوئ بالکل کنه؟ بالکل ماشومانو اوس خو ما ته اجازه نه ورکوي ځکه چې ما ته وایي چې خو ته 23 کاله اشپزي دې وکړ 23 کاله د کور کارونه دې وکړ بالکل اوس که ما ته اجازه نه ورکوي که نه زه ډېر علاقه لرم چې آشپزي وکړم د کور کې جارو وکړو کالی د کور کوم کار ښه کوی شي؟ ټوله ځکه چې 23 کاله زه په خپل مسافر بس الله دې کامیاب لره خوشحاله تاسې په آباده دعا. ارام ډېره اوسئ. مننه. ډېر خو زیات خوشحال شو چې نن همدارنګه په دې زه رنګین خوشحاله مراسم کې د اختري خپرونه کې بالکل. تاسو موږ سره وئ کورم ودان بیا هم ستاسو د اختر مبارک وي اخر کې وروسته ستاسو یو لنډ پیغام لنډ پیغام مې دا ده چې د افغانستان ولس 50 کاله شاوخوا په جګړه ده ډېر خلکو تپیان ده ډېر خلکو خپل زوی لور پلار مور د لاسه ورکړي دي دا وخت دی چې د دې خلق دپاره کار وشي دا وخت دی چې دا د دې خاوره جوړ شي خدای جل جلاله افغانستان ته داسې شیان ورکړي دي قیمتي شیان چې نه امریکا لري نه چین لري نه روسیې لري که موږ د خپل اوبه نه ګټه واخلو زه خو په دې باور یم چې که موږ خپل د اوبه نه ګټه واخلو دا پاکستان و ایران د موږ غلامي کوي د دې په ځای چې موږ دغه غلامي وکړو د لوګر میس د بېلګې په توګه د بامیان آهن که موږ کار واخلو زه په دې باور یم چې په 10 کاله موږ کولی شو چې یو داسې آباد خاوره جوړ کړو چې د واشنگتن او د پاریس نه ډېره زیاته آباد مننه بشي. ډېره بشر دوست زیاته مننه عزیز خب ما بخش‌های مختلف در برنامه داشتیم و من اینطور میفهم که شما در بخش تمثیل هم علاقه دارین ما را که گاهی میبینین خود شما به می بزرگیتون برای ما عزت میکنین برای ما جای بسیار افتخار است که شما ما را احترام میکنین ذره نوازی میکنین ما یک پارچه تمثیلی بسیار زیبا و مقبول داریم امیدوار هستیم که شما هم با ما باشین این پارچه را سیل کنین از کرایام استفاده بکنین و ما تقاضا میکنم از ممثلین خود که آماده شوند یک وقفه کوتاه داریم بعد از وقفه کوتاه نمایش یک جای با هم میبینیم نمایش بسیار جالب است گوشتان باشه که چینل بدل نکنین یک وقفه کوتاه السلام علیکم بیا هم ستړي مشئ اختر مو مبارک شه قدری صاحب ستاسو بله مبارک دوستای شه عزیز عید شما مبارک باشه بازم لباسهایتان مبارک باشه دوستایی که تازه پیوستن در چینل تلویزیون ملی خوش آمدید میگیم براتون عیدتان مبارک باشه قسمی که گفتیم یک پارچه تمثیلی بسیار جالب دوستای ما آماده ساختن و حال از گروه ممثلین خواهش میکنیم که بیاین تشریف بیارن پارچه زیبا را برای شما پیشکش بکنن و شما بسیار بر روی عالی تماشا بکنین امی بزرگا گفتن که امی سنگی که زورت نرسید ماچ کو پس در جایش بان مگم کیه بگویی من ای دمی گپای خود یگان دفعه خودم خود با خود دو میزنم کالم تو را دمی گپ چی غر است یعنی خودم هم میگم زورت که نمیرسه امی واسط که نیست امی کلانکاری را نکو خب مگم بازم بس نبیم در جان خود هر چی که یک نفر از خانواده گفت ما مامور میگم بیا امی صحیح است ما خودم یک مامور آدم همکارا کلم میشناسن در این روز عید امی بعضی دوستای ما خدا یار جانشان امی رسم رواج امی سیاسرا خو ما را بخی دیوانه ساخته یو آدم تنها کیک نبری کلچام بیاری سمبوسام بیاری قتلمام بیاری چند رقم دیگه خود دیگه چی برم میوه خوش یادت نرد از میوه خوش چند تا چیز برم خب میفهمی میوه خوش چقدر است خود صحیح است امی یک ماماش ما که می گرفته بودم اونمو ترت و فرد شد پیش خود فکر کردم که عالمه اینا امیرت از کجا پس به دست بیارم این کرای خانه رو چی رقم کنم این بل برق چی رقم پورا کنم این هوا چی رقم پورا کنم این زدم بر خاطر میمورا این کلش یک اسراف بسیار بزرگ برباز نباید اسراف شود مگم کی قناعت بتی این مرا قناعت بتی السلام علیکم رؤوف جان عیدت مبارک روزه و نمازت قبول زنده باشی ببخشی من نشناختم وی این نان خدا در کوچی اصلا چپ میزنه نشناخته مرا ما امید هستم امید هستم
و بعد حمید خود کل کابل یک نفر خونه است تو حمید باشی؟ حمید هستم. حمید صنفی در صنف 12 کتی در یک صنف بودم. اگه یادت باشه او حدود میشناسی صنفی ما را صبر یادت رفت؟ ابو حدود میگه کتیش نقال بودی نقل میکردی در مابین صنف امورا میگی؟ نه برف بامت ده بام ما حالا خود ما حدود با نمون نام میشناسم برادر میشناسی که از امو که نقل میکردی نمو حدود میگم او بیادر خود تو عبدالحمید حمید هستی عیدت مبارک روزه و نمازت قبول خدا واسه نمیگه پایتا که من شنیدم بیخی اک پاک ماندم که من چی بگویم چرا تو چی گفتنی داری؟ مگه پیش از یک تو یک گپ بزنی ما والا یک چیزم تو چرتی مرا ساخت. چی چرت؟ تو غیر خم نبودی، صفا سوترا یک قد اندام داشتی، یک کش و فش داشتی. حالی که من میبینم تو او آدم نخواد باشی مگه نشانی گفتی من فهمیدم که همون کس هستی. بیادر او رؤوف جان قربانت شوم از ما خبر داری که مو یک بیادر ما 20 سال شد خارج رفته. زبیر میگی؟ زبیر میگم. اوه زبیر جان خوب است. کجا هستو؟ در خارج است. عروسی کده؟ عروسی کده، اولادای جوان شده، صاحب نواسه شده. ای بچه نان در روغن تر شده به خدا. روغن چی میکنی؟ روغنا. چی میگی؟ گوش کو. اونمو برای ما یک کیس انداخته. خب. یک کیس انداخته بازی اندام من خود برات معلوم بود که چی یک بادی بیلدر. امورا میگم مام نه. اندام و چاقی. امورا. از تو کده قوی بودم. مام امورا میگم. من گفت که بیادر تو باید سپورت کنی، دویش کنی، بدوی. خب باز اونمو تو که سپورت کردم بازی وقتی که من کیش خود عکسای خود برای اون مرجع مربوطه برده بودم مرا که به این حالت دید گفت عکس دید مرا دید تو که سعی کرد گفت بیادر تو آدم نیستی باشو الان او آدم تو آدم نیستی یا او آدم نیستی؟ نه امو آدمی که قبلا بودم که امو عکسای خود بردم که عکس میدید چاقال میبینه من فکر کنم تو آدم نیستی بیادر کیس تو باطل شده بیخی از بایده تو آدم نیستی او آدم نیستی او آدم نیستی کوین تو بگو نه پس من از رفتن ماندم این حال بیادر دیگه کابل متر کار میکنه کابل او چی هست؟ کابل متر اینمو تو بیادر روز تو بگه اینمو تو کابل جادر اینمی کافروشی را اینمی چمنی حضوری را یگان روز طرف المپیک میرم اینم کرکت دیگه پارا میبینم دیگه روزم دیر میشه باشه و خانه میرم اونمو بیادر مادم ها برای ما روان میکنه اینه کس وظیفه داده که متر کو یا خودت او بیادر از بیکاری از خارج بیادرم روان میکنم ما السلام علیکم بودو جان عیدت مبارک روزه و نمازت قبول بیخی خانه گشت کلگی السلام علیکم خوبه استاد پای نمیشه استاد پای من باید بشه یه تغییر نکرده با خدا خوب است انشالله یه تغییر نکرده والله اصل گپ ماندو جان که باید خودت هم آمدی که کده خودت هم شریک بسازم قربان شم تست بگو که من بچه را بیادر چیز میبرم خانه خسرش نوروزی میگم قربانی میبرم این بچه گفت مرا ببر اگذاره دمی سلمانی که سر رویش مرا جور کنه لب روی ما جور کنه خب اونجا من رفتم گفتم چند جور میکنه این بچه را اول خب گفت 2,500 سر رویش ما که جور میکنیم وقایتایی که ما شما در سلمانی میرفتیم باز میرفتیم امام سر پا میبرم امام سر تر کردن کنش صدر پا بود من مجسرین میزنم که مجاقات میزنم که من ابرو میچینم که ریشه خط میزنم و من سرش مویایش چند رقم استایل میزنم 18 سال خب هم 18 سال انداختم در سلمانی برآمدم که اینجا رو اوجا ندیدم چی یک حالتی است عالمی بچه ها را به استایل چی غرض غریب آدم مدر ابورو دست میگرفتی میکشیدی شنیدم بله گوش که 2 دقیقه بر ما اجازه بده که ما گپ بزنم ما میرم کار دارم نه وقت میشه کسی منتظرم است تو غیر کار داری خیر حالا میشه عید است شب روز عید است ما که قراره که معلومات دارم خودتون بسیار اسراف میکنی برای چی قراره که خبر شدم ما چه پسته بخرم بادام بخرم چهارمغز بخرم این بخرم هر چیز خریدم ما در سیالی شریکیست که نکنی چطور اینمی سیالی و شریکیست که ما شما رو خراب کردم پشت سیالی و شریکی نه اگر قربانشم اگر میخوایی که روزت بشوه اگر هم دوست و رفیق آشنای تو را دوست داره هم یک گلاس چای هم که پیشش بانی
او برادر با خدا در جای برو ملامتت میکنن. نمیکنم. در خانه فلانی رفتیم چای تلخ مرا داد. اگه او دوستت باشه تو رو ملامت نمیکنه، روز و روزگارت خبر میباشه که تو چه رقم روزگار داری. یک ماه معاش داری و 7 سر عیال هستی، تو چطور روزت میچلونی؟ و تو مصرف میکنی. بیاد خیره که پیسه مفت میاد. در خارج در درختها ویزان نیست که میگیره و بر تو روان کده میره و هم تا قیامت نداره که بر روان کنه. سبای تا فکر کو پالوبون تا روزی که برد روان میکنه جمع کو، سبا دیگر روی نمیکنه، بیکار میشی، در بدر میشی. 18 سال یک سال مونی بچه داد. آله ما می بچه را میگم ما بچه سر را پا برو سر روی تا جور کار تو خو آروس نیستی. آله می آرایشگارم که آروس را میبریم چند جور میکنی؟ 20,000. آله بچه تو چی من داره؟ 7,000 پا معاش دارم. این 20,000 من از کجا کنم؟ من مجبور 3 ماه کار کنم در دولت که بعدا من پیسه آرایشگار اینان اگه شما گپ مرا فکر کنین، کلایتان پیشتان بانین، دورتان خوب درست ببینین، هیچ وقت پسمان زندگیتان نه تو میشی که معاش کم داری و نه تو میشی که برش چی کنیم میشه اینطور نمیشه. من میبرم خانه اونجا یک نان تیار میکنم، بچگه که تو رو میخوایم پیش خود، فامیل بیادرمو میخوایم، صفاکتتان گپ میزنم، زندگی رقم پیش نمیره بیادر، باید دستتان بگیرین جلوتان رو بگیرین. یعنی که اسراف نکنید. اسراف بسیار گناه عظیم داره بیادر، برای علاوه از اینکه خطرناک گپ است گناه عظیم داره. گپ زیاد بدر اگر من این گپایت که اجازه دی بسیار با ملایمت بگو که با خدا زدن میکنه که نه نمیکنه. من دلم جمع است. ما خود گفتم بیا بریم مهمانم قربان میریم یک جا. مهربانی گرچه مذهب مختلف است اما کس بیگانه نیست. باغبان را در چمن هر گل رنگ دیگر است. ما اینجا در بین شما گلهای رنگارنگ داریم، ملیت‌های عزیز خود داریم که مانند گلهای رنگارنگ هستند و در این چمن زیبا یک جای شدن. میریم به طرف اقوام عزیز خود، گفت شنود داریم با ایشان، با ما باشین که چی میگن درباره عرف خود، درباره عنعنات خود. تای عزیز ما مبارک، عیدتان مبارک، کالایتان مبارک، آقا جان عیدت مبارک. ورکه ورته مایک یاد خدا جو قاضی باشی. عید شما مبارک باشه. عید شما مبارک باشه، کالایتان مبارک باشه. میشه که صحبت بکنین، خود معرفی بکنین، گفتنیایی که دارین ما بشنویم. اول سلام عرض ادب به شما و تمام بیننده های تلویزیون ملی. بسیار خوش هستم در برنامه شب عید اضحی. به شما و تمام حاضرین تالار تبریک عرض دارم. مربوط به کدام اقوام عزیز ما است؟ عبدالولی ارکانی هستم از ملیت نورستانی بگم دیگه. نورستان نراغله. نورستان نراغله. څه خبره جنگلا ان شاء الله گل شد، آتش جنگلا گل. فعلا متوقف. څه خبره نورستان کې څه خبره وي؟ بس خیر خیریت دی. ډیر خسته هوا دی. دا موسم ان شاء الله د سفر ځای دی. نورستان هم امنیت هم بالکل ان شاء الله ډیر دی. یاد کلاسی بس. یک وعده کردیم ما بکنین که ما نورستان ببرین. ما خو ندیدیم، میگن که بیشتر روی زمین است نورستان، دیگه میگن جای بسیار خوب است. تبریز افغانستان همه ولایت ها زیباستند. نورستان و خوست ما واقعا بسیار جایی است که هموطنای ما اگر ببینن ولایتش به جنت البته اختر سره زول خیر موتا خامخازو قدری سب البته د اختر چی رسم رواج خاص نورستانیای عزیز ما دارن؟ ایده به چی شکل تجلیل میکنن؟ میشه تو مختصرا بر ما بگید. گرچه تعبیر فرهنگ مردمای اقوام افغانستان کلش مشترک است و هم پیچیدگی داره، بازم ملیت خاص نورستان چون که از یک ملیت که جغرافیش، زبانش، فرهنگش کلش مستقل هست، مردم نورستان طبعا قبل از اینکه عید اضحی نماز عید اضحی برگزار شود هیچ کدام برنامه ندارن. بعد از این همه دست جمعی با یک جلسه مشترکانه خانه به خانه میگردن تا ساعتای 10 بجه، 9 بجه، 11 بجه که ما نماز صلات عید اضحی که تنظیم شده بعد از یا انشالله میگردن جای مشخص می باشه. بازی‌های گوناگونی است، مثل قرصه هست و کشتیگیری هست، پهلوانی، سنگ اندازی، بازی‌های محلی است که عید اضحی یک سبب میشه، هم یک اتفاق بین اقوام هست و هم خوشدلی هم همدردی بین کل اقوام. بسیار زیاد تشکر، خوش آمدین، بخیر باشین. شما مهربانی. ډیره مننه تاسو ښه. ډیر خدام تاسو راغله. ها ډیره زیاته مننه، ډیره مننه. میز برادرای نورستانی ما بازم خوش آمدید. البته بخش ملیت‌ها است و برادرای بشری را با خود داریم. دلته با سره خبرې وکړو. السلام علیکم، عیدتان جان څخه
داخل حاج و غازی‌ها عید شما مبارک باشه. ایام شریف ایام شریف. خب خوب است انشالله. چطور از برنامه خوشتون آمد؟ من خفه نمیشم، خوشتون آمد راست بگوید. خب یا منتظر نان هستم. خب مایک واخلید. اول زن معرفی کن. خودم معرفی بکنین. مربوط کدام ولایت عزیز ما میشین؟ اسمتون بگوین. از رسم رواج اعلاناتتون بگوین که ما بفهمیم. د افغانستان ملي تلویزیون او کارکونکو او تاسو ته او دغه لرې ولایتونو نه راغلي میلمنو ته ټولو ته د لوی اختر مبارکي ورته وایم. خدای دې وکړي چې ټول ښه اختر ولري. کلي کې څه خبرې وي؟ بس کلي کې الحمدلله بس اختر دی بس د څه شي وخت دی؟ اوس فعلا خو داسې توتان هم ختم دي او داسې درته وایم چې انګور هم په پخېدو دي. مولود ته هم وخت ختم نه ده، داسې ووایه چې څه ختم نه ده. اوس خو داسې خاص موسم هغه نشته. ډېره زیاته مننه. هلته به راځو اختر ورځو کې چکرې به سره ولګو، نور دوستان به وګورو، خپل خپلوان به سره وګورو. ډېره زیاته مننه تاسو څخه، ډېره زیاته مننه. شما خود معرفي بکنین. از صدیقي صاحب سره به خبرې وکړو. ته هم خپل دوستان خپل خپلوان چې ګوري سړي مشي ورسره وکړه، اختر مبارکي وکړه. د ټولو نه مخکې ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته د لوی اختر مبارکي وایم. الله تعالی مو عبادات او خدای دې وکړي چې دا لوی اختر په خیر او په خوشحالیو سره تیر کړي. او زما نوم سید الله صدیقي ده. زمونږ د دوی ولایت او ولسوالۍ سره یو ده. کلیوال دی. کلیوال هم ده. ډېره زیاته مننه صدیقي صاحب تاسو څخه. په خیر څخه اختر، خوشحاله اختر، د مینې ډک اختر. تا ته هم اختر مبارک وي. ته هم دوستانو ته لیدونکو ته ځان معرفي کړه. اول خو به تاسو ټولو ته تاسو ته اختر مبارک وي. د هغې نه وروسته د ګرانو وزارو ته او د هغې پسې دریم قدم کې د ملي تلویزیون له طریقه د افغانستان ټول شریف ولس ته د لوی اختر مبارکي وایم او هغې نه وروسته به ځان معرفي کړم. زما نوم عجب ګل ده، د لغمان ولایت دولت شاه ولسوالۍ زرکمر منطقې دا راټول کلي اوسېدونکي دا ټول کلیوال سره رایوځای شوي او ټول مغه یو ولسوالۍ. شما خواهش بکنیم شما به می لهجه زیبای پشه‌ای یک پیام بتین برای تماشاچی‌های ما. همین لحظه چی پیام دارین؟ برای هموطن‌های ما عزیز ما چی پیام دارین؟ اینا می‌خوایم با لهجه مقبول پشه‌ای بشنویم. مایک بتین باشه. اول جم پشیانواره عید مبارکی متیم. خدا کریگا این عید تیر کرده و ادا دوسته کی تن که لاده خفوا یا باده خفوا یا تن که مشران ده خفون و یه ادا دوسته برو مبارک دوسته باید یه خفگانی حالا تره کرن و ایورو پل آشتی کرن و داخل مشران احترام عید بیرو ان او ډولی په لته کړه. ډیره زیاته مننه، ډیره مننه. کور ودان. بسیار مقبول. زنده باد افغانستان، زنده باد ملیت‌های عزیز افغانستان ما. ډیره زیاته مننه. ډیره زیاته. دوستای عزیز همینجا براتون باید بگویم که ما یک گیم بسیار جالب و زیبا داریم. از جناب صالح‌زاده صاحب خواهش می‌کنیم پیش از او که گیم همکار پادری صاحب آمادگی خود بگیرن. با نه آمادگی خود بگیرن. ما اینجا گفتشون خود با دوستای دیگه. چرا که دوستا عید مبارکی هم رایشان مانده. عید مبارکی سلام استاسو دیم اختر مبارک وی. عیدتان مبارک باشه. کالایتان مبارک. خوشا بالتون در کنار بشر دوست صاحب قرار دارید. بشر دوست صاحب بیا راگیر شو مهربانی کینا از قدری تم کینا. اختر مبارک شه وروره، ستړي مشئ. بس ځان مخامخ کامرې ته لیدونکو ته ځان معرفي کړه. اختر مبارک شه. ستا د مبارک شي. څنګه یې؟ شکر الله پاک دې ښه تاسو ښه وئ؟ شکر دی چې ښه مخامخ لیدونکي خپل خپلوان انډیوالان دې ګوري اختر مبارکي ورکړه. بس په ټولو اختر مبارکي وایم، خاص په پلار او په مور چې په کندوز کې اوسېږي، د کابل کې سلامونه ټولو ته ورکوم. د اختر
د ټول ډېره اختر زیاته مبارک مننه وي. ډېره زیاته مننه ډېره زیاته تاسو بشر دوست صاحب سره کښېنئ خپل مجلس ته ادامه ورکړئ بشر دوست صاحب ډېر خوب انسان انشاءالله که از سخنهای خوب مستفید میشه. بالکل بشر دوست صاحب موږ به دا باقي مانده خپرونه مخ ته ویسو ستاسو په اجازه مهرباني. خب سالزاده صاحب کجا هستین؟ تشریف بیارین. گیم است او برادر. این سر صدایتون نیست. میترسم که سالزاده صاحب نان ناخورده فرار نکرده باشن. کجا هستین؟ قادري صاحب ډېره مخکې چې صالحزاده صاحب راوغواړو زوی ما چې لاړ شو یوې لنډې شانې دمې ته دمې نه وروسته ډېر زر بېرته موږ راګرځو. تاسو هم چېرته لاړ نه شئ. د اختر رنګونو خپرونه ده. اخترم بختور شه. شرکت مخابراتی افغان بیسیم اولین شرکت مخابراتی خصوصی در افغانستان با بهترین خدمات مخابراتی در کشور عزیز ما و میخوایم که یک فکایی براتون بگویم. فکایی بیا توقی بگویم اجازه است؟ مهربانی. همین عروس ها عادت دارن وقتی که از خانه پدرشون میخوان گیره ببرن دیگه نمیفهم که گریه کردن براستیست یا گریه کردن بدروغ است. خب گریه میکنن. عروس دیگه در موتر گلپوش شاندن و امی عروس در گریه است. گریه میکنه و با آمده با مان خدایی میکنه و خداحافظی میکنه. یه وای گریه کرده میره. دیگه کس آمد گفت جان خاله گریه نکو آرایش هایت خراب میشه. هر کس بالاخره از خانه بابی خود میره. چرا گریان میکنی؟ گفت خاله جان از او خاطر گریان نمیکنه مال چرا موتر زود حرکت نمیکنه. دیگه اینا دوستای ما میگه بیاد یا گریان شکم خود دارن. میگه برنامه تان چی کنیم مال با گریان نظیر دادیم که نان چه وقت پخته میشه. آشپز صاحب عزیز ما نان آماده بسازی. ما انشالله که زود میایم و نان با دوستا یک جای نوش جان میکنیم. حالا بخش گیم داریم. صالحزاده صاحب مهربانی بفرمایید. الله درا ولا ستړی مشي خیر. مونږ هم هیر کړو. طبيعت دیخه ده. الله درا ولا مهرباني. ډیر وګي سوي است. مهرباني. بیا هم ښه راغلاست قدرمنو لیدونکو او قدرمنو حاضرینو. دا د اختر رنګونو د پروګرام په سلسله کې بیا هم د گیم ور راورسید. دا گیم د فری فایټ یا آزاد مبارزې له تکړه قهرمان او اتل لوبغاړي محمد صادق راسخ سره دوی ته ښه راغلاست وایم او د دې ترڅنګ ځای لري چې تاسې ته او قهرمان ته د اختر مبارکي هم ورکړم. په خیر راغلی. السلام علیکم صالح صاحب. اختر مبارک. سلامت اوسئ. تاسې مبارک وي. سلامت اوسئ. اختر مو په خوښۍ پیل کړ؟ انشاءالله. سلامت اوسئ. تاسې له کمربند سره راغلي یاست. بس دا خو د مونږ عزت ده انشاءالله چې دا دوستان مونږ ته دعاګانې وکړي. د اتلسم د اختر پس نه د امارات په نمایندګي د ما خپله لوبه ده پاکستاني سړي سره چې هغه په خارج کې ژوند کوي چې هغه هم ځان د ځان و انشاءالله دا مونږ افغانان تشویق کړي دعاګانې مونږ ته وکړي چې هغه پاکستاني ته ماتې ورکړو چې بل پټیم ته نه راواخلو داسې نشي چې د پاکستاني به زموږ نه پټي وایي. انشاءالله بریالی او افغانان به هم خپلې دعاګانې تاسو سره ساتي. اوس ما ته یو گیم لرو. انشاءالله. گیم به شروع کړو. انشاءالله. ما سره به هم زور ووهې چې څوک بریالی کېږي. بس د ګاز د میدان به معلومیږي انشاءالله. ښه ډېره قوي خبره دې وکړه. زه به خپله کورتۍ ښایي وباسم. زه به خپله پټۍ پیرم بیا ګورو. سر د مونږ سکان ځان وساته چې زو بل د نه کو سره نه د سکانو گیم نه ده د اوبو گیم ده. ښه مهرباني. احتیاط کوه صالحزاده صاحب. قدرمنو حاضرینو گیم داسې دلته موږ پاڼې جوړې کړي دي. له دریو پاڼو وروسته د هر چا پاڼه چې شمیره یا نمره جګه وه هغه به بریالی کېږي او د اوبو جګ به اخلي د مقابل لوري باندې به یې شیندي. انشاءالله جالبه گیم ده. ستاسې به د پام وړ وګرځي. راسخ صاحب آماده یې؟ الحمدلله انشاءالله آماده یې چمتو. ښه شروع. بسم الله توکلت الله. 1 یو 2 دوه 3 څلور. واو ګټونکی زه یم که ته ته په اجازه نه څنګه ډېر زبردست. داسې خوند یې وکړه لکه چې سوناک یو. ولا اوبه مې اخله. اوبه مې اخلي. ښه ښه بل پلک.
درې نه څلورم به مړی ځکه درې سولې صحیح ده لکه چې یخ دې وسو واو دا خو ما ډېر ظلم وکړه ما ته ولې لږ در باندې اچوم د کارمندان ګورې مای که تان در نشم سخت چل دې وکړو وبخښې چل مې وکړو واقعا او دومره ظالم هم نه یم دومره مې ساتلی وي ګوره صالحزاده صاحب یو وبخښې صالحزاده صاحب چې دا لږه لانده سوې ده د یو دوه درې څلور څو ګټونکی ده شپږ ویشت هو اجازه لکه چې ماسویانه مخ ته ځم صالحزاده یو دوه درې هېڅ حساب نه کوې ته ودرېږه دلته مونږ داسې مصروف یو صالحزاده صاحب چې ته بیخي لکه چې مونږ باندې اوبو ته ډېر خوشي کړی دی چې دی درې دی څلور واو از یا بیخی ماهی جور شده یعنی به دو تشت راوړی وم دلته به م لمبلي وو یو دواړه لاسونه دې کومک واخله د یو او صالحزاده صاحب په دریمه کې سلو اړو، په ګیم دریمه کې کې. ورسره دریمه کې خبرې اړو. کوه بله؟ ورسره داسې سلو ډېر ګیم کې نه پوهېږم د درې دا اوبه ډېرې تیزې یخې درې. دي یخې دي یخوالی بس ته یې وله زه اوس به دوه ګیلاسه واچوم 5 ګیلاسه واچوه زړه مې در باندې ډک و جالبه ده، ما د اختر کالي ټول خراب کړل خیر د بل به درته وکړو شاګردان مې خیاطان الحمدلله ډېر ده یو دا به ایسته کړو چې دړی نیسي دا یو دوه درې ماړه و درېیمه صحیح ده د هر چا څخه قوي وه ته ودرېږه صالحزاده دلته چې خبرې ګنده ده دی دوه بس پوره شو دوه شو ته یې وله دغه زه یمه درېیم ده صحیح ده مهرباني بیا هم زه یمه دا به د ما خوښه یې که نه زه به دا بوټو کې د واچوم ما یې د کنټرول که غاړه کې واچوه غاړه کې بخیر سره ما نه غوښتل چې هلته واچوم د ما هدف سر و دا سر ټیټ کړو هدف غلط ولګېده میگه یک کس در روز عروسیش پدرش فوت کرد این بچه را گفتن عروس تاوردی بابت فوت کرده گفت بابه من بخیرش خندید از خود کرده دیگه حالی هم دیگه بخیرش خندید از خود کرده واو مهرباني لکه چې لوبه مې وګټه دا مې آخر کې د چرګ ایښی و چې ما رانه وګټې به ډېره زیاته مننه تاسو څخه ډېره زیاته مننه هغه سره موږ لوند نکړې اختر مبارک شه تا پیشتر یعنی کل از این آب پر بود یعنی بیاب شدن و صالحزاده صاحب که هر دفعه سر استیج میایه هر وخت صالحزاده صاحب استیج سر ته راځي بس کله دلته هګۍ ماتوي او کله اوبه چپه کوي جوړ کار خو ته ونه کړې ښه د دې لپاره چې زموږ قدرمن لیدونکي قدرمن حاضرین څو شیبې وخاندي څو شیبې لذت ویسي له اختر نه لذت ویسي ستاسې د لا خوښۍ او لا بریا په هیله ډېره زیاته مننه زه فکر کوم دغه جایزې موږ ته په پام کې نیول سوي دي تیر موږ ته راکړئ که موږ خپله واخلو خب بسیار تشکری میکنیم از صالحزاده صاحب چی یک گیم جالب مقبول ما خود یک ذره دور گرفتیم بیادر زمین که پاس دور ما نمیرسه این صاحب
تشکر برگ ثبت توفیق درویش لطف کردید بخیر باشین تشکر دوستای عزیز انشالله که حتما خوشتان آمده. حالا بازم ما میریم پیش دوستای عزیز خود با ایشان عید مبارکی میکنیم و پیام پخته شدن نانم براتان میتیم. تشکر میکنیم که تا تحمل کردین. درد شکم سخت است. نان ما آماده است. فقط یک چند عید مبارکی داریم باز انشالله نان نوش جان کنین. سلام ورور. اختر دی مبارک شه. صاحب د خدای نوم دی جاوید. خا د کوم ځای څخه راغلی؟ د ارزان قیمت څخه د کوم ولایت دی؟ ننګرهار. اختر سبا له خیر سره د اختر ورځ څه پلان لري؟ چیرته به ځئ؟ د استادانو سره په چکر. د استادانو سره په چکر. د استادانو سره ټولو سره ستاسو د اختر مبارک وي. خیاستی به خیر صحت مخه ده. کدام بخش برنامه ما خوشتان آمد تا فعلا؟ بخش امی گیمه. او بازی. بسیار بازی. زه هم په خپل وار سره د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته او خصوصا د افغانستان ټول ولس ته د لوی اختر مبارکي وایم. خصوصا هغو ورونو ته چې د افغانستان څخه بهر د مسافرۍ شپې ورځې تیروي او خصوصا زموږ د هیواد د سربازانو ته د افغانستان د اسلامي امارات ځواکونو ته ټولو ته د لوی اختر مبارکي وایم. اختر مو مبارک شه. نوم مې پوهان الله وفا د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د مقدمې نه دم سلام دم شعر ښکلی وکړئ او بل شعر مو ووایم داسې کرا ډېر ښایسته شعر ویلی. اگر دفتن در ذهنتان نیست خیر وای که بر دوستتان بتین. نه وای چې رڼا د پوهه د ژوند ښکلا د پوهه پر سکړې مونږه باندې خالق تعالی د پوهه پر سکړې مونږه باندې خالق تعالی د پوهه. بیا هم ټولو ته د لوی اختر مبارکی وایم. اختر مو بختور شه. خب دوستای عزیز کلتان عزیزای دل ما هستین. کلتان پیش ما گرامی هستین. جای داره که تک تک بیاییم با همتان عید مبارکی کنیم ولیکن چون حجم برنامه کم است نمیتونیم که از نزدیک کلتان عید مبارکی داشته باشیم. عید کلتان مبارک باشه. خوش باشین، آرام باشین، شاد و خندان باشین. آمادگیتان بگیرین بخیر. غذا آماده است. غذا را همه نوش جان میکنیم. باز هر کس میدونه هر چی که میکنه یعنی هر کس میتونه به منزل خود تشریف برن. اگر اینجا باشن ما میزبانیشان میکنیم. ډوډۍ تیاره ده. تاسو خپل ډوډۍ خورئ. ډېرې زیاته مننه. مهرباني قادري صاحب. واقعا که قابلی بسیار خوشمزه. خدا خیرتان بده کسایی که زحمت کشیده. از تمام دوستایی که در بخش تکنیک همکاری کردن جهان سپاس. از تمام میمانای عزیز که ما را تحمل کردن هزار بار سپاسگزاری میکنیم. غذا را نوش جان بکنین. باز امیدتان مبارک باشه. تا برنامه عیدی باز هم که من در خدمت شما و همراه همکارم می باشیم شما را به خداوند متعال مسپاریم. شما هم کدام گفتنی دارین مهربانی. اختر تر ټولو افغانانو دې ډېر ډېر زیات مبارک وي. د مینې نه د مینې ډک اختر ټولو هیوادوالو ته. خدای په امان. اشتهای خوب.